دې ورور سوال کړی دی بیا یې درته ووایم سوال چاته یاد خو نه دی که نه څه دی یو کس دی د هغه د ښځې د نیا پیس کړي دي یو کاله پورې او نیا یې څه ده بوډۍ ده او خاوند یې د ډېر وخت نه مړ دی دا نکاح صحیح ده که نه الجواب لږ ساعت مخکې ما تاسو ته دا وویې چې دا مسله د قرآن نه او د حدیث نه ثابته ده چې یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب قرآن او حدیث نه دا مسله ثابته ده چې په رضاعت سره هغه رشتې حرامیږي کمې چې په نسب سره حرامېږي دا مسله قرآن کې مشته قرآن کې دغه دي که نه امهاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من رضاع او حدیث کې دا دي نو څومره محرمات چې دغه دي کې دننه هغه دننه په دې کې دننه راشي یا هغه محارم څومره چې محارم دي هغه ټول په دې کې دننه راغلو څومره چې محارم دي هغه ټول په دې کې دننه راغلو لکه مور رضاعي مور دا په تا حرامه ده رضاعي لور په تا باندې حرامه ده رضاعي خور په تا باندې حرامه ده رضاعي رویره په تا باندې حرامه ده رضاعي خورزه په تا حرامه ده رضاعي ترور په تا حرامه ده رضاعي خاله په تا باندې حرامه ده اوس راځو دې مسلې ده دا یو سړی دی چې د ښځې د نیا پیس کړي دي د مور د طرف نه څومره یې کړي دي یو کال او حدیث کې څو پیرې راغلي پنځه پیرې چې پنځه پیرې وسکي په 2 کاله کې دننه یا د 5 نه زیات نو دلته حرمت ثابت شو او دلته خو یو کال ورکړي دي نو چې یو کال یې پیس کړي د دې زنانه نو دې د دې زنانه څه شو زوی شو د دې زنانه د دې ښځې د چا نه چې سکړي دي د هغې زوی شو نو چې د هغې زوی شو نو دا کومه جنۍ چې ده ورسره واده کړی د هغې څه شو د هغې ماما شو که نه که نه شو ماما شو مسله اوس څه ده بله بوډۍ ده او خاوند یې ډېر وخت نه مړ دی یاده کوي دا خبره د بله فایده یاده کوي هغه پی چې زنانه کې راشي او وري کې د ماشوم له او خاوند یې مړي د دې پیو سره حرمت ثابتېږي بلکې بعضو علماو له دا وي او دا تحقیقي کول دی که بلکل څوک ورسره میلاو شوي نه او پی پکې راغلو او وري کړو نو د دې سره حرمت ثابتېږي څه اشکال شته دلته څه اشکال شته چا سره اشکال دا دی او چې خاوند یې مړ شوی ډېر وخت نه دا هم اشکال دی یاده کوي دا خبره قانون دا دی چې خاوند یې مړ دی د ډېر وخت نه یا واده شوي نه ده واده شوي نه دا مسله ترې سیټ ته کړي دا ما تاسو ته چې لکه بعض علماو دا تحقیق دی موږ دلته خبره د هغه زنانه کوو چې خاوند یې مړ دی او ښځه څه ده بوډۍ ده عام دا دی چې نه راځي داسې زنانه پی خو راتلی شي دا له څه د لاسه راځي دا لازم نه دی چې دا پی دې د لاسه راځي چې خاوند ورسره ملاقات کوي دا کله د بیمارۍ د لاسه هم راځي کله د زنانه بعض داسې بیماریانې په دې راشي چې په دې څه راشي پی راشي دغه پی چې هر ماشوم وسکوي او 2 کالو کې دننه او 5 پیرې 5 نه زیات نو نسب څه شو نسب د رضاعت ته لاسه ثابت شو اوس پوه شو دا کیدی شي او شوي دي دا ناممکنه نه ده خو داسې دی چې عموما نه کېږي خو کیدی شي نه ناممکنه نه ده مشره ښځې او خاوند یې مړي یا خاوند یې کله کله د هغې دغه شان پی راشي د بدن د مسلې د لاسه یا هسې او دا پی ماشوم وسکل که لږ یو که ډېر خو چې 5 پیري
دو کالو کې دننه ماشوم نو دې سره حرمت ثابتېږي. نو مسله څه شوه؟ د دې سړي دپاره دا ښځه حرامه ده. ولې حرامه ده؟ ځکه چې دی غورځه کېږي. بارک الله فیکم.